په دې منځ کې شیطان ډیر کوشش کوي چې په انسان باندې دا مونځ ګډ وډ کړي. کله چې مونځ ته ودرېږي تېرې شوې خبرې به درته رایادې کړي، مونځ ته ودرېږي حساب به درته رایاد کړي. که چاله دې سودا ورکړي د هغه سودا په باره کې به درته خبرې په مانځه کې رایادېږي. دا د شیطان وسوسه وي. هغه نه غواړي چې ته د الله بندګي وکړي، هغه دا نه خوښوي چې ته د الله سره په خشوع او خضوع سره جرګه وکړي. ته الله ته په مانځه کې توجه برابره کړي، دا هېڅکله نه غواړي. د دې مانځه د وسوسو خپل شیطان دی، خنزب ورته ویلی کېږي، خنزب. او د اودس د وسوسو خپل شیطان دی، ولهان هغې ته ویلی کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي. نو د دې وجې نه زما محترمو چې په مانځه کې د وسوسې شروع شوي، سوچونه شروع شو، مخکې به حدیث راشي، نو طریقه یې دا ده چې ته به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووې او ګس طرف ته به یې توکي 3 کرته. دا سبب دی د دې خبرې چې مونځ کې به د توجه برابره شي، په مانځه کې به د خشوع راشي. خشوع وسوسه راله، یو پیره دې وویل ختمه شوه، بیا لږ ساعت بس بیا راله، بیا ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 3 کرته وکړه. یو صحابي دی د نبی صلی الله علیه وسلم خواته رالی، عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي وقراءتي یلبسها علی. ای د الله رسوله، دا شیطان زما د مونځ او زما د قرآن د تلاوت ترمنځ رکاوټ جوړیږي، دا مونځ را باندې ګډ وډ کي، سوچونه فکرونه راته را مخې ته کي، وسوسې راته پکې راچي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یقال له خنزب، دا شیطان دی، دې ته خنزب ویلی کېږي. فاذا احسسته، چې کله دې محسوسه که چې یاره وسوسه درته اچوي، نو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه او ګس طرف ته 3 کرته توکه. نو دا عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه وایي زه به چې کله مونځ ته ودرېدم وسوسه به راله، شیطان به را باندې مونځ ګډ وډول، نو ما به فورا اعوذ بالله وویل او ګس طرف ته به مې 3 کرته توک واچو. نو وایي فاذهب الله عني، فاذبحه الله عني، الله سبحانه وتعالی هغه شیطان د ما نه بوتله ایسته، زما مونځ برابر شو. نو د دې وجې نه ډېر مسلمانان راشي، مولوي صاحب منځونو کې مې وسوسې دي، سوچونه راځي، الله اکبر چې وکم بس زما سوچ بل طرف ته لاړ شي. کله کله راته پته هم نه لګي چې څو رکعته مونځ مې کړی، کله کله سړي ته پته هم نه لګېږي چې کومه دعا مې څو کرته وویله. نو د دې وجې نه زما محترمو چې وسوسه راغله، وسوسه، نو دا بهتره طریقه ده په مانځه کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه او ګس طرف ته یې توکه 3 کرته. الله سبحانه وتعالی به د شیطان دفع کي، په مونځ کې به د توجه برابره شي، مونځ به د خشوع والا وګرځي.